السلام علیکم دوستانو، زه یم زعفران صادقي یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې له یوې نوې ویډیو سره. دوستانو راسئ یو نوی معلومات درکړم چې هر څوک ضرورت ورته لري او د هر سړي په یونیټ کې راځي. یو وي فالټ د څه لپاره راځي او ولې راځي، دا څه شی ده؟ په یونیټ کې د دې په باره کې معلومات درکوم. نو دوستانو راسئ یونیټ ته برق ورکوو. یونیټ ته مې برق ورکوو. اوس سټارټ بټن پرې وبوسئ. یونیټ برق ورته راپرېږدو. یونیټ ته مې برق راپرېښول. کله چې یونیټ سټارټ شولو له هغه وروسته تاسو ته د یو وي په باره کې معلومات درکوم. د یو وي د څه لپاره راځي، ولې دا فالټ ورکوي او د دې د حل لاره څه شی ده. دوستانو موږ یو سل واټه ګروپ راسره ایښی ده او یونیټ پروګرام تاسو ته اوس ښیم. پی بي ته ورځو. پی بي کې په 15 کې پروګرام ګورو چې 50 فریکونسي باندې ولاړ ده او په 4 کې پروګرام ګورو چې په 80 ولاړ ده. ښه، اوس یې رن کوو. سټارټوئ. کله چې مې سټارټ کړو دا برق یو څه ضعیفه ده، هلته موږ کمزوری برق ورته ایښی ده. په دې باندې مې سټارټ ووهلو. اوس دا ګروپ چې ده دا 100 واټه ګروپ ورته تړو. کله چې دا ګروپ ورته وتړو چې دی دا د ګروپ طاقت راوړی شي که یا، ځکه چې برق ضعیفه ده، چې برق کله کمزوری نو دی څنګه فالټ ورکوي. دا ده موږ چې کله ګروپ د یونیټ چې کوم برق وځي آوټپوټ خواته هغې خواته موږ ګروپ ورکړلو، چې کله ګروپ په لګېدا رالو یو وي فالټ یې ورکړل. ګورو بیا ورکوو. دا ده یو وي فالټ ورکوي. که فالټ نه کړي ور فریکونسي نه پرې پورته کېږي. کله چې دی سټارټ ته ورسېدل یعنې فریکونسي په مخ ولاړه، له هغه وروسته که موږ شی ورکړو نو یو وي فالټ ورکوي. درته یې چې برق کمزوری ده او که چېرته موږ په دې کې پروګرام وکړو او پروګرام یې ورسیټ کړو بیا له هغه وروسته پرې سټارټ کړو او چې مې ورته تړلي نو دی درته یې چې برق کمزوری ده، فریکونسي په مخ نه وړي. اوس فریکونسي ولاړه تاسو ته ښکارېږي. اوس که ګروپ ورکړو لګوي خو یو وي فالټ ورکوي. ګورئ یو وي فالټ ورکوي. درته یې چې برق کمزوری ده. دا فالټ په هغه وخت کې راځي چې کله یې تاسې برق ضعیفه ولو یا تاسې کوم سمرسیبل سټارټ کړی و دا فالټ یې ورکولو، هغه وخت به یا سهار وختي یا به مازدیګر په ټایم کې دا فالټ ورکوي. اول به فریکونسي نه پورته کوي، که فریکونسي پورته کوي بیا به دا فالټ ورکوي. تاسو ته چې تاسې برق یونیټ لپاره مناسب نه ده نو یونیټ یې نشي چلولی. اوس موږ برق یو څه ورته اضافه کړو. برق مې ورته زورور کړو. تر اوسه برق کمزوری و. برق مې ورته زورور کړو. نو اوس که چېرته دا ګروپ ورته ولګوو که بل شي ورته ولګوو د یونیټ لپاره هېڅ مشکل نشته. فریکونسي خوندوره په مخ وړي او ګروپ تیزیږي سوکه. تاسو ته ښکاري فریکونسي 50 ته ورسېدله. اوس که ګروپ په جټکه باندې ورکړم ځکه چې له شا برق پسې اضافه ده یونیټ هېڅ نه ورته بندېږي. هر څومره برق چې راځي هغومره دی برق باسي خارجوي نو دی هېڅ مشکل نه لري، فالټ نه ورکوي. برق ورته زورور سو، مخکې برق ورته کمزوری ول. نو اوس ګورو په پی بي 4 کې او پی بي 15 کې. پی بي 4 کې ګورئ په 80 باندې ولاړ ده. دا فریکونسي یو 100 ته بیایي. اوس ورته ګوره. اوس موږ د ډېرو شمسیانو پروګرام وکړو او د موږ شمسیان یعنې کم دي، برق ورته کم ده. تاسو اوس ورته ګورئ دی پرې سټارټ کړو، هغه فریکونسي په مخ هېڅ نه وړي، په 0 ولاړ ده. تاسو ته ښکارېږي په 0 فریکونسي ولاړ ده او په دې لاینو کې هېڅ برق نه راوځي. یونیټ اوس هم سټارټ ده ځکه چې د رن غمی لګوي. که چېرته دا فریکونسي موږ بېرته کمه کړو، دا یو 180 ده، دا ورته کمه کړو، د کمو شمسیانو یې کړو، بېرته بیا فریکونسي په مخ وړي. وینې تاسو ته ښکاري فریکونسي په مخ یې وړي. اوس څه مشکل نشته، صحیح لګوي. نو د یو وي فالټ چې ده د برق کمزوري برق لپاره راځي. هغه په کوم وخت کې راځي چې کله ستاسې شمسي کلیپان غړنده وي یا یو ویر ضعیفه یا یو ویر ګرم سي او یا سهار وختي یا مازدیګر په ټایم کې راځي چې برق ورته کمزوری. په دې وخت کې یو وي فالټ راوړي. یو وي فالټ معنا دغه شی ده. او یو بله ویډیو کې یو مکمل معلومات نور هم درته درکوم. دوستانو که مې ویډیو خوښه سوي چینل سبسکرایب کړئ او لایک یې کړئ ویډیو. الله مو مل شه.